یو کلام و د حمزه بابا په نوم باندې چې کوم دی هغه تاسو ویلی و، خو د هغې نه پس پکې دا دعوه راغله چې دا کلام د ارشد جان شاهکار دی. نو آیا په دې حواله باندې تاسو څه تاثرات دي چې انګازي ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه یم کیس افریدی. امید ده چې تاسو روغ جوړ خوشحاله و. نن یو ځل بیا د ډېر خوږ ملګري، خوږ اوازه ملګري او ډېر ښه هنرمند اصغر اقبال سره موجود یو. د هغه په ځای کې موجود یو. موږ د هغه سره یو څو خبرې هم کوو، د تاسو دپاره یې موسیقي مورو، ځکه چې تاسو دا وینا وه چې اصغر اقبال خامخا څه غزلې یا سندرې بیا ریکارډ کړی شي او هم کېږي، خبرې هم کېږي. اصغر اقبال السلام علیکم. ډېره مننه کیس لاله، تاسو د ټیم د انګازي ټي وي ډېره مننه، شکریه ادا کوم او ډېره مننه په دې تنګ لنډ وخت کې موږ له راغلی، موږ له موقع راکړه، ډېره مننه. داسې یو وخت چې موږ مخکې هم د تاسو سره یو مرکه کړې وه، په مرکه کې یو کلام و د حمزه بابا په نوم باندې چې کوم دی هغه تاسو ویلی و، خو د هغې نه پس پکې دا دعوه راغله چې دا کلام د ارشد جان شاهکار دی. نو آیا په دې حواله باندې تاسو څه تاثرات دي چې اوس موقع ده ملګري ناست دي تاسو سره، نو د دې تعارف هم چې ما سره وکړي چې تاسو سره کوم ملګري په رباب باندې دی، څوک په طبله باندې دی؟ دا ملګري خو محترم نصر الله استاد ټول عوام یې پېژني، ډېر خلک یې پېژني، او رباب شعیب نواز دی. شعیب دی؟ او جی شعیب خان. او دا باجي سره څوک دی؟ بس دا خو تاسو اصغر اقبال دی. ښه، زمونږ په شیشه باندې تاسو اواز هم خلک اوري، تاسو ساز هم خلک اوري، تاسو تصویر هم پکې ویني، هغو خواهش هم کوي چې څه ته واورو. بالکل داسې یو فوک غوندې ولسي شی به ټولو ملګرو ته سپیشل زما طرفه ټولو ملګرو ته ډالۍ. ارشاد سترګې په وصال کمو کوي سیزم، تصویر د ځان سره سنبال کم او کوي سیزم. زمون د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه، د زمانې ته یې وصال کړم او کوي سیزم. د زړګي کور ته مې ارغم په توره شپه را درومي، جذبل ترنا مشال کم او کوي سیزم. کلی کې نن واورې ورې دی یا په نخترونو ځلې دی، ترایا
پیغلې خندېدې بیا په ګودر پیغلې خندېدې ترا یادېدې جانانه ترا یادېدې ترا یادېدې جانانه ترا یادېدې کلي کې نن واورې ورېدې بیا په نخترونو ځلېدې ترا یادېدې جانانه ترا یادېدې محترم اصغر اقبال صاحب ډېر مزیدار کلام و خو دا یو پوښتنه کوم چې په دومره کم عمرۍ کې په دومره لږ وخت کې ته یو پیک ته ورسېدې یو مقام ته ورسېدې د دې وجوهات څه وو؟ کیس لاله وجوهات یې دا دي چې اول خو خواري بې ځایه نه ځي مشران استادان چې وي بیا بل بیا مونږ یو والد صاحب هم دی پهله استاد مې هغه دی نو که داسې یو کار مونږ سوچ نه وي هغه هم سوچ کړي چې یاره داسې یو شی هغه باندې ته لکه مخکې مستقبل ټیک شي بیا هم استادان دي صداګل مې نام استاد داسې مشران نصرالله محمد دا چې مشران دې سره دي نو دغه راپسې غټه مرسته ده چې موزیشن او تکړه هنرمند چې ځان سره ګرځوي نو دا نو بس دا وجوهات دي کیس لاله ډېر ښه دي مشرانو لاس چې تا په سر وي که نه نو انشاءالله هغه مقام ته سړی رسېږي چې کم غواړي نو ګران کتونکي هم چې کوم دي زموږ په شیشه باندې دا خبرې اوري او هغو بیا تم هم کوي که نه څه اورېدلو نو بس دغه غز دی دی میدان دی نو بلکل یو پوک غزل مینوالو دپاره د انګازې ټي وي په شیشه ټولو ملګرو له سپیشل یو پوک غزل
ژوند مې شي بیرام بیخي نه کېږي دی له تا وصال بیخي نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي اصغر اقبال د لنډو خبرو طرف ته بیا لږ راشو که نه حاجي ځکه چې زموږ د مینوال چې څومره دي هغو د غواړي چې خبرې هم وشي موسیقي هم وشي او زموږ په شیشه باندې چې کوم ګران کتونکي دي د تاسو نو هغو دا خواهش هم لري چې د دغو ملګرو سره بار بار چې کوم دی ناستی وشي بار بار چې کوم دی د نوي نوي کلامونه په شیشه باندې راوړی شي چې نور ملګري واوري خو اوس دا هم ده چې د تاسو د موسیقي چې کومه ده په دې دوره کې ته د خپلې موسیقۍ نه څومره مطمئن یې کیس لاله موسیقۍ نه زه ډېر زیات مطمئن یم بل زما شوق دی ورسره ډېر بچپن نه به انتهایي شوق مې دی ورسره او مطمئن خو ته ډېر یم ډېر فن هم دی میراث هم دی زبردست بیا ښه خبره ده خپل کار نه چې سړی مطمئن وي خو ډېر زبردست کار هم وي سړي طبع هم ورسره صفا وي بس چې مطمئن شي ته بیا زړه نه کېږي نو ګرانو کتونکو تاسو د خبرې مو اورېدلې وي تاسو موسیقي مو اورېدلې وي خوندونه ته یې اخیستې وي خو داسې ده چې موږ دا منډې د چا دپاره وهو تاسو دپاره تاسو کتونکو دپاره خو تاسو له هم پکار دي که نه چې سبسکرایب نه دی هغه له هسې یو ټک ورکړو او بیا چې کوم د هغه لایک نه دی نو خدای هم په خیر که یو ټک ورکړو تاسو تاوان خو پرې نه کېږي که نه انګازې ټي وي د تاسو ټي وي څنګه هم خوښه ده اصغر اقبال نه بل څه شی اورو بلکل یې اوري ښه واوروئ څه وایي حمزه بابا به یو غزل وایي کلام یې د حمزه بابا کلام یې ته واوروي ښه ملګرو خلق پریدای سجوړیږي د جرګونه ګران زړه زما حجره د پښتنو ده چې اس وخت نوي خالد ملمنو نه हर गाम की सुराई औ पैमानेश्वी
हमजा ओश तिकड़ा खबर दतिन दकोना वाह वाह आहा खांदीची गुलोन मोसे खांदीची गुलोन मोसे जाडीची बुलबुल पाणी बहार रकना जाडीची बुलबुल पाणी बहार रकना खांदीची गुलोन मोसे खांदीची गुलोन मोसे نور خایستی څه کوي خو خالی نمونه ده نور خایستی څه کوي خو خالی نمونه ده بس کدا یوه دانه خر بس کدا یوه دانه خر خاندي چې ګلونه موسې کله کله اوه شمرش پوایی یو رس چې خاندي جاړي شمرش پوایی یو رس چې خاندي جاړي شم بلوم خو انتظار شم بلوم خو انتظار خاندي چې ګلونه موسې دلته امزا هر یو جنس تیار دی بېل عشقه دلته امزا هر یو جنس تیار دی بېل عشقه تا ډېوه راوړې ومه ځان لره जाड़ी छे बुलबुल पानी बहार लरा कना जाड़ी छे बुलबुल पानी बहार लरा कना खांदी छे गुलोन मोसे
وخت چې موږ مخکې هم د تاسو سره یو مرکه کړې وه په مرکه کې یو کلام د حمزه بابا په نوم باندې چې کوم دی هغه تاسو ویلی و خو د هغې نه پس پکې دا دعوا راغله چې دا کلام د ارشد جان شاهکار دی نو آیا په دې حواله باندې تاسو څه تاثرات دي چې دې په کې داسې یو خبره وشي چې دغه تریخوالی پکې ختم شي کیس لاله تریخوالی خو به نه راولې مونږ خوشحالو خلک یو خوشحالي وړاندې کوو او بل داسې دا غزل حمزه بابا غزل او لکه شاهکار صاحب یې چې دا نو داسې دا کیس لاله چې موږ باروبار مې اورېدلی دی نور ما د حمزه بابا د کتاب نه دا نه دی هر وخت د یو د بل د خولې نه مې اورېدلی دی او داسې ډېر ویلی دی نو موږ هم دا اندازه نه وه چې دا اندازه وایي چې دا د شاهکار صاحب دی دا بیا به موږ نه ویلی شاهکار صاحب هم یادولی او بیا هم د حمزه بابا غزل نه دی د شاهکار صاحب غزل دی ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو وکتل اصغر اقبال د هغه سره خبرې مو شوې د هغه سره موسیقي مو شوه تاسو موسیقي واورېده څنګه وه څنګه نه وه د دې په حواله باندې خپل کمنټس کې موږ ته بیا ولیکو چې دا موسیقي تاسو خوښه شوه که خوښه نه شوله اصغر اقبال صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو موږ له وخت راکړو زموږ سره دومره ستونزې وکړې ډېره مننه ډېره شکریه د انګازي ټي وي کیس لاله تاسو د انګازي ټي وي څومره ټیم دی ټول هم ډېره مننه شکریه ادا کوو او انشاءالله انګازي ټي وي زموږ خپل کور دی خپل چینل دی موږ هر وخت انشاءالله تابعدار یو انشاءالله ډېره مننه خوشحاله آباد او بریالی اوسئ